سلام ګرانو دوستانو، هیله ده جوړ او روغ وئ. نن درته غواړم د کلپس په نامه سافټویر په اړه معلومات درکړم تر څو وکولای شئ چې د هغې څخه پیسې لاسته راوړئ. دوستانو، دغه سافټویر واقعي دی او طریقه د ډاونلوډ، نصبولو، همدارنګه څنګه پیسې ترې لاسته راوړو، په کومو طریقو، دا ټول تاسو ته معلومات درکوم. نو ویډیو ته آخره پورې تعقیب کړئ تر څو په دقت سره یې وګورئ او په دقت سره یې د سافټویر یا اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ. دوستانو، زما په صفحه کې ګورئ چې ما مخکې ډاونلوډ کړی، خو تاسو کولی شئ چې پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې به همدغه سافټویر کلپس په نامه د دوهم دی، دا به ولیکئ. تاسو بیا به شکل ته یې وګورئ، دا به تاسو انسټال کړئ. نو ما انسټال کړی دی، انسټال یې کوم مشکل نه لري، اوپن کوو یې. اوس به تاسو ته وښیم چې څنګه دا انسټال کړو. انسټالیشن طریقه یې ده، کلیک مې وکړه. اوس تاسو دوستان وینئ چې دلته صفحه راغله. تاسو دلته دوه اپشنونه لرئ. یو دا اپشن دی چې د فیسبوک د طریقه تاسو ورداخلیږئ، او بل هغه دی چې تاسو د ګوګل د طریقه، ګوګل یعنی هغه اکاونټ چې لرئ، یعنی جیمیل یعنی بل هغه لرئ، د هغې طریقه، یعنی دواړه طریقې ډېر ښه کار ورکوي، مشکل نه دی. نو زه د خپل فیسبوک د طریقه کنټینیو ویت فیسبوک مخته ځم. اوس تاسو وینئ دوستانو، په کنټینیو ویت فیسبوک زه باندې کلیک کړم. دوستانو، طریقه دا یو دوه نور سوالونه هم کیدای شي وکړي، ډېر اسانه دي. نوم او ځینې هلته د انتخابونو حق تاسو لرئ چې مثلا چې سافټویر راواز شوله. البته په دې فیسبوک زه مخکې ما دا یعنی په ننوتلی یم، نو یو دوه نور سوالونه هم کا، په هغې کې ستاسو نوم غوښتنه ده، د عکس ور اچول دي یعنی پروفایل ته یې، همدارنګه 15 هغه برخې به انتخابوئ چې تاسو ته ډېر راشي. سپورت دی، مثلا فوډ دی، غذاوې دي، نور دي، هغه به تاسو کلیک کړئ، بیا به وروسته دې ځای ته رسئ، یعنې هغه کوم مشکل نه لري. نو کله چې اوس دوستانو د اولې صفحې ته راشو، د اول برخې څخه شروع کړو، د ویډیو څخه. دلته ویډیوګانې دي، تاسو کله چې د ویډیوګانې ګورئ، تاسو دلته کوینز درکوي. البته دلته چې تاسو کلیک کړئ، دغه ښي لاس ته دغه آخر برخه کې په دې بوتل کې تاسو ته کوینز رسي، چې دا ډک شي تاسو په کلیک کړئ، تاسو ته هغه کوینز یعنې هغه سکې درکوي. یا هم کله چې په کلپس باندې کلیک وکړئ، دلته هم تاسو ته درکوي، یعنې څو طریقې یا شیر یې کوئ، دا د ویډیو طریقه تاسو ته سکې درکوي. راځو دومې برخې ته، ډسکور. دلته هم البته مختلف مووي نور هغه دي چې تاسو کولی شئ د دې څخه هم ګټه راوړئ. راځو مهمې برخې ته چې ریواردز دی. دوستانو، تاسو د لومړي سر څخه شروع کوئ، ځکه دا ما مخکې انسټال کړی، نو 2,45,919 سکې لرم. لومړی راځو ریډیم ته. په ریډیم کې تاسو به دغه کود خپل ځان ته ووایئ، 950 0 0 52 11 او 9 اویا. دا چې تاسو کلیک کړه، نو وروسته به په ریډیم ریوارد باندې کلیک وکړئ. دا نو مخکې دا کود د ما د استعمال شوی، نو دا تاسو چې خپل سافټویر یعنی اپلیکیشن د کلپس کلب کې ورکړئ، تاسو ته $1 درکوي. نو زه خپله دا چون خپل کود دی زه نشم استعمالولی، خو تاسو ته
دلته ریوارد یعنی هغه تحفه $1 دی درکوي. تاسو که دا کد ووایئ یعنی دو طریقه $1 تاسو لاسته راوړی شي. بله طریقه یې دا ده چې تاسو د لاندې که راشئ دلته هم مختلفې جوایز دي چې تاسو په د فری باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته درکوي. که تاسو نور دوستان را دعوت کړئ دلته انویټ فرینډ ورته وایئ نو تاسو د دې طریقه هم $1 لاسته راوړی شئ. بل د لاندې که راشو اوله ورځ ډے 1 ډے 2 یعنې اوله ورځ 500 سکې درکړي، دویمه ورځ کې $1 درکړي. همداسې هره ورځ تاسو دا چک کوئ. بل چې دی د سپاین برخه ده دا چې دلته کلیک وکړئ تاسو ته چې دا ما مخکې استعمال کړی څونه ساعت 2 ساعتو کې دا نوي کېږي. تاسو دلته کولی شئ چې سپاین یعنې هغه خپل بخت او طالع وازمایئ چې تاسو ته څومره سکې یا هم $. دلته درکړئ. یعنې د دې طریقه هم کولی شئ چې د میګا سپاین په نامه دلته تاسو ته فعال کېږي چې تاسو لومړی استعمال کوئ. او دا بله برخه چې تاسو ته هم دلته کولی شئ دلته اوس مثلا زه د یو ویډیو اعلان راځي تاسو وګورئ بیا وروسته دا کولی شئ چې د دوی څخه هم استفاده وکړو. په اول سر کې دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې بدون د اعلان څخه تاسو ته دا سپاین کار وکړي. نو د لاندې ګورئ چې د اعلان یې تیر شي تاسو بیا کولی شئ دې څخه څو نور وارې استفاده وکړئ. تاسو اوس وګورئ دوستانو سپاین فعال شه. اوس زه وینئ تاسو دلته مختلف ډول $0.5 یعنې $0.5 یا بله تحفه یا دلته 0.01 0.03 یعنې په هر یوه چې دا ودرېدله تاسو ته هماغه تحفه درکوي. اوس ماته یې یوه بله تحفه راکړله نو د دې څخه هم تاسو استفاده کړی شئ دوستانو. یعنې تاسو وګورئ اوس دا تحفه زه خلاصومه. تاسو اوپن باندې مې کلیک وکړه چې څه شی ماته فکر شي. یعنې دلته هم سکې په دې کې ماته وختې یا نور بعضې نورې تحفې دي. نو دلته تاسو کوئ لکی رول څخه استفاده وکړئ. فری کوین بل اعلان دی ډیلی ټاسک دی. ډیلی هره ورځ چې تاسو د ټاسکونه اجرا کوئ ما نن اجرا کړی دلته هم 500 سکې تاسو ته کله چې یوه دقیقه ویډیو وګورئ یا کومه ویډیو تاسو ته 500 سکې درکوي. یا هم یو گیم بازی کوئ. راځو مهم برخه دا ده چې اکسچینج برخې ته. دلته تاسو کومې سکې چې ګټلې دوستانو تاسو دا کولی شئ چې په $. باندې تبدیل کړئ. زه اوس 2,45,980 سکې لرم. دا تقریبا ډېر که غواړم چې تبدیل یې کړم 2.4 یعنې تقریبا $2.5 کې که دا زه اکسچینج باندې کلیک وکړم په $. راوړي. نو که زه مثلا لږ غواړم سکې تبدیل کړم مثلا یو تقریبا لږ یعنې 0.5 سنټه لاسته راوړم تاسو فکر وکړئ یعنې تقریبا 9,000 منفي کېږي ته دا اوس وګورئ دا تبدیل شولې. نو دوستانو دا یوه ښه طریقه ده. نو دا یو طریقه دا ده. بل چې دی کولی شئ چې تاسو د لاندې چې راشو دلته کوئ چې ویډیو وګورئ یا ګیم بازی کړئ د نورو سره د مختلفو طریقې لري چې تاسو کولی شئ چې لاسته یې راوړئ. بل دوستانو کلپس ته راشو دلته د نورو دوستانو سره کوم اړیکه دې طریقه هم لاسته راوړی شئ. او میټ چې راشو دلته دوستانو تاسو هغه خپل پروفایل ښیي. دلته که تاسو کومه ویډیو مثلا اپلوډ کړئ د هغې طریقه هم که نورې که چیرې لایک او هغه ورکوي یا وګوري تاسو ته هم رسي هغې ته هم سکې ورکوي. اپلوډ ویډیو باندې کلیک کړئ دلته تاسو اجازه ورکوئ. که تاسو یوټیوب لینک لرئ د خپل چینل د هغې ویډیو لینک ور واچوئ. که په موبایل یا هم کمپیوټر کې در سره ثبت په د هغې څخه تاسو کولی شئ چې د ویډیو اپلوډ کړئ او د سکې لاسته راوړئ. نو دا تقریبا یو بله برخه ده. تاسو نور همدارنګه دوستانو کولی شئ چې اوس خبره اصلي دوستانو دا ده چې کله چې تاسو سکې لاسته راوړلې څرنګه کولی شئ چې دا یا $. لاسته راوړئ څرنګه تاسو کولی شئ چې دا ولېږئ. دلته دوستانو تاسو کولی شئ په د سکو باندې کلیک وکئ. نو والټس برخې ته به راشئ. دلته
دلته زه وخت مخکې مې خپلې سکې په 2.15 سنټه ډالرو تبدیلې کړې، اوس 2,99,9شپېته سکې لرم چې تقریبا دی سنجولې 2.39 ډالر کېږي چې 1,078.13 افغانۍ کېږي چې دا هغه څو اتیا کې چې ډالر و هغه وخت دی سنجولې، تر اوسه بیا نه دی هغه شوی، خو په دې کې دسکه کېدای شي چې په وخت د خستلو کې ډالر لوړ وسنجوي 1000 افغانۍ ته. تاسو دا څنګه کولی شئ چې انتقال کړئ، دا مهمه ده. دوستانو کش برخې ته به راشئ. دلته تاسو دوې برخې لرئ، یو د پیپال برخه ده، یو ادرس ده. په پیپال کې که تاسو چیرې اکاونټ یې لرئ کولی شئ چې پیپال ته یې ور انتقال کړئ، او که چیرې بیا پیپال چې په افغانستان کې ډېر عام نه دی او ډېر مشکل جوړیږي، که دا مشکل وي تاسو ته کولی شئ چې دوستانو د ادرس آپشن ته راشئ. دلته تاسو کولی شئ چې دوستانو دغه پیسې چې دي انتقال کړئ. البته دلته یو محدودیت چې لري، تاسو 10 ډالر باید لومړی لاسته راوړئ، بیا یې موبایل ته انتقالولی شئ. یا هم که وغواړئ چې په خپل دا ډالر لرئ سکې واخلئ، هغه نور هغه پې وکړئ تجارت او نور هغه پې وکړئ، بازي پې وکړئ، گیم پې وکړئ د نورو سره، تاسو کولی شئ خپل ډالر بیرته په سکو واړوئ یا بیرته خپلې سکې په ډالر واړوئ. دا اسانه ده. خو کله چې موبایل برخې ته راشي، موبایل ریچارج دلته دوستانو تاسو وګورئ. دلته تاسو خپل مملکت انتخابوئ، افغانستان هم شته دی. نو دا چې انتخاب شد، تاسو دلته کله چې شبکه انتخابوئ، مثلا زه اتصالات انتخابوم، دلته د مثال په توګه زه یو شمیره ورکوم، تاسو به دلته 0 هم ورکوئ. که چیرې 0 ورنه کړئ، تاسو دغه روپۍ نه راځي، یعنې دغه کریډټ تاسو موبایل ته نه راځي. نو بیا که ځینې دوستان ګیله کوه چې طریقه ناکامه وه. 0.8.8.1 دا زما د موبایل شمیره ده. که وغواړم چې دې ته انتقال کړم، دې ته انتقالولی شم، کانفرم باندې کلیک کړم. دوستانو دلته نو مخکې مې هم درته چې یو محدودیت لري، یعنې 10 ډالر باید وي چې تاسو انتقال کړئ، چې 650 افغانۍ یعنې ډالر یو څه کم حساب کړئ تاسو انتقالولی شئ، یا د هغې څخه پورته. نو دوستانو دا یو مکمله طریقه وه، مکمل برخه یې وه. تاسو کولی شئ چې نورې هم ځینې جالبې برخې لري، خو ویډیو چون ډېره اوږدېږي ټایم یې، نو بیا انشاءالله په بله برخه کې تاسو ته معلومات درکوم. هیله ده چینل سبسکرایب لایک کړئ. مننه دوست.